مې ورته بله ورځ نوې واچول نو څه یې جوړ کړي 2 انچې بیا کم کړي دي خو به السلام علیکم وعلیکم سلام علیکم مردکیه کوم خوا روان شوې چې ټانګې له د رنګ ورکړی ټانګې له ورنګ ورکوم نه وه چکي خو نه وایم هغه شوروم ته ورځمه په شوروم کې څه کې پرې لاره کپړه مپړه وه دا مې بله ورځ اخیستې ظالمه لارې ستا د کارونو نه خو نه خلاصېږي یو د سپي ته وګوره دا دې ځان پسې کړي کمبخته مړه د خدای نه بخته ویم داسې کار دي چکي ماما چکي خان یم ورسوسې د واده پروګرام هم جوړ کړی نه د چا د واده پروګرام دې جوړ کړی یاره هغه په واچه ناګې ته باندې ګوډېلې ټول روان دي ځم ورته ته راسره ځې نه بېګا چې تا ماته ویلو ځو به دواړه اوس راسره نه ځې نو دلته دا لارې ده که نو دې اوس مال دې تیار ده به هغه ډریور چې راشي نو بیا به راته لاړ ډریور پرېږده دا په پمپ کې ودرولې دې ته څوک څه وایي ځه چې ورځو مړه خو تاسو نه نه راته وګوره ژر به مې راپارېږی بیا زه 2 منټو کې راپارېږم راځه چې راځه دا فرنیچر دو ګوره نوکرانې ولې نیولي څه کاکې یې دي سلام علیکم تاسو به واټلې نوکرانې خو دا وګوره دا څوک راغلي خوشحاله شئ تا ولې تاسو څه کوئ دلته زه مې مور سره راغلم ما په خپله خوښه استغفر الله استغفر الله ما راته وایي چې په خیرمارانو کې مه کوه دغه دي صفیانې کوي په دې باندې به لور شرمېدلې ښځې لور لکه خپله خوښه بیډوي پوزه دې پرې کړئ شه شرمېږي خو نه هلته غوټ کې دا فرنیچر به تاسو لېږه موږ دی خبره ته کوم تاسو دا خو یې کوه زه درنه لاړم چې دا ګوډې م راوسته نو زه هم ترې تاسو کې څه پام دي تاسو نه یاره دې پردو زنانو ته یو وګوره چې دوی دې راوستل نو ما ته ساته دا ټول کې زما خوښه دې ته بل په ډولۍ کې چې موږ زما خوښه دې بالا مو څنګه بواریا دا فرنیچر بیا سره خبره وکړي سره بیٹ دی او دیوان دیوان هم سره دی بالکل ارس برابر ₹100 150 اولا 150 روپے سے ارزانه ده اولا یو نیم لاکو په باندې دې سره به کالم راکې که نه لا بس یو نیم لاک نشته بس دا خبره فواده داسې کار وکړي نور دا جاقمار دي ګورې ما په دې واره کې راغلي نقدې پیسې به دواره او زه لاړم پیسې به هغه زه له دې چې موالینان دي خو له کلي کې لکه کاکاسي موالي به وینم د ګزاره کړه دغه دا چې ګزاره به زما خبرې ته خوښ شه زما دغه یوه للې لور ده دویم په دوو لکو واده راکړه زما دغه یوه للې لور دی په روټۍ به م ورکوو یا خیرمارانو چنګړیانو دا خبره درته کوم نه ستا او نه زما صرف او صرف موږ سره 1,00,000 روپۍ دي په 1,00,000 دا جمله او دا بیت او ورسره دا دیوان او څه ګفټ
دې باندې ما ستاسو لپاره افر ولګولو نو ضرور راشئ ضرور ریسپټ کې لوکیشن به درته دوی او خپل موبایل نمبر یې منشن کړی په هغې تاسو رابطه کولی شئ یو بینک په سره دیوان او سره چې پکې زنګ یې تاسو ټاټې نو بیا ورته خپل نمبر ووایئ 024 98 51 698 زموږ لوکیشن چې کوم دی مردان کې تغبیر روډ سری بالور کې اول فرنیچر هاوس په تخبې کې سری بالولو مردان روډ باندې نو کتونکو یو ځل خامخا راشئ او چې چا دا ویډیو راوړه نو د یو نیمو لاکو په ځای باندې به سامانو ته په 120 باندې په 1,00,000 روپۍ باندې بیا انتظار د څه خبرې ضرور راشئ راشئ اوس خبرې وکړه سر مې وروسته راشئ اوس او کنه یا بچو راجو د خیسته ارزان بیرونه هر څه چې ځان نه وایي دلته دا نور به دې وایي دغه نه شي نورې دا خلک ته وایي داسې کار دی که نه چې دلته کې راشئ زه ځان هم په دې څه نښلمه او وې تاسو هم ځان له واخلئ یخني د ظالمانو لا خو ښکلې او ارزانې فرنیچر تاسو یې رومانټیک خبرې مه کوئ خبرې السلام علیکم کتونکو دا د مردکې وینز دی دا چینل سره لایک کوي سبسکرایب کوي شیر یې کوي زموږ ورور دی خو بس ټنډۍ لکه زموږ د خراب دی د خښتې په ډاکټر روان دی خراب دی دا څنګه خراب دی ستا خو 3 لیشتې تندې دی وایي خراب نه بس 15 لیشتې مې جیربات وي خو چې څه پکې نه وي نو هغه څه ټنډۍ نه وي نو کتونکو دا چینل دی دا والا سبسکرایب کوي شیر یې کومله وکړئ او دا جینۍ به بله وایي السلام علیکم یار امید لرم ټول به ټیک ټاک یې زم تاسو نازکه او ما سره په څنګ کې زما خوږ ورور عثمان ولا د خلک څنګه وي ورور خو مشتا بیرور نه ما په څوک مې نه ساتي خپل ورور به مې ساتي نو دا د مرچکی چینل دی کو د مردکی نه مرچکی او مردکی سم یو شانته دي نو خاطر دې د یوټیوب چینل دی دا سره لایک کې سبسکرایب کې برګر سره شیرینګ کې مینو سپورټ پر لول کې غریب انسان د ځان له شل روپے ګټي تاسو لپاره هو زبردست کنټینټ وړي نو بیا انتظار مو کوئ ضرور کلیک کې د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوي بیا به په بره بل Digo, salite de este السلام علیکم ګرام د ژوند په مزو کې وي زموږ د ملګري د وایس د برنامه هغه سبسکرایب او مونټیزیشن د خپل ویډیوګانې په یو میسج مې ورکړ السلام علیکم کتونکو ته ورشئ په یوټیوب کې د نمبر وایز دغه چینل د یوټیوب د ویډیوګانې دا د سره لایک کوي فالو کوي شیر کوي سبسکرایب کوي او مینه ولا ورکوي یو جهان مننه نن شماله ما له پیسې راکې خاطر له ما د خباز په فرنیچر هاوس ته وړې دي نو چا وی چې دونه ګران بیرونه ده ګران نه دي ارزان یا غسل هغه خواسته خشي زو ارزان یا خش شرط دی فقط تدري بصوره دا نه ما څه ما خو چې شي دي تاسو ما ته دا مې بدله کول په یاد نو دوله کو په فرنیچر دې څه کول نو ولې دا خو زمان چې خپل فرنیچر نو خپل کامرا نه دي
خځې ولې داسې ناروا ته دې خپې اړوې کړي دي که نه اوس که داسې ته 1.5 لاک 1 لاک روپۍ ما به ورکړی وی 2 لاک روپۍ زما وس کې نشته دی پروتې کېږي چې ودونه کوئ که نه او پردی ښځې خپل کور ته راولي نو ارمانونه به بله پوره کوئ بس که په هر طریقې غلا وکړه سود وکړه خو ماله ښکلی پیسې راوړه چې فرنیچر بوره به خپل شي یاره ښځې ته مني چې تاسو به پته لګي په دې کفن کې دونه کیسې کولې خو خلک چې ستاسو دا سترګې پټي دا کفن مې خوښ دی او دا بل رنګ راله راوړه او دا راله راوړه مړه دې شي زما دښمنان مړه دې شي ستا چیچړه مو الله دې ستا والي خدای دې ستا وبرم ماله راکړي زما د مرګ واقع د شاخې خو دې لور ته ما ته خبرې کوې زما په بیمل پاچېږې ستا مرضي بدماشي مه کوم ته خو ته لرې که نه بیا څنګه راله بورکلې کوزه که برخوي کوزه که تا خو وایي چې زه دا د دې کور لاړه خو راله ما نوره به دې کوره ته ګینه کړې ګینې ته دې مونه د سودو پنځه خدا خواږه څنګه په کتاب کې څنګه تا د لاس هم د واده په خپل پوهې ماشاءالله دې خوشحالي یقین ورکړي